اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، نن به تاسو ته د اتم څپرکي لنډیز در وښیم. لومړی چانس کلمه د هغو پیښو د وړاندوینې لپاره کارول کیږي چې په عادت سره هغه نشو ښودلی. بله دا چې د پیښو د وړاندوینې لپاره د چانس کلمې ترڅنګ د شوني، ناشوني، لږ چانس، زیات چانس، خامخا کلمې هم کارولی شو. مثال، که یو زده کوونکی د کانکور په آمادګۍ کې هڅه وکړي، ښه مطالعه وکړي، نو زیات چانس لري چې خپل هدف شوي لوړ پوهنځي ته کامیاب شي. بله دا خبره چې لمر د ختیځ څخه خامخا راخیږي. کولی شو د نورو کلمو اړوند هم مثالونه واضح کړو. تاسې په هغې باندې فکر وکړئ. احتمال که چیرې د یوې پیښې د وړاندوینې چانس په عدد سره ښکاره کړو، په خپله احتمال ورته ویلی شو. په یاد ولرئ چې د یوې ناممکنه پیښې احتمال 0 وي او د یوې خامخا پیښېدونکي پیښې احتمال بیا 1 وي. مثال، د لیسې مدیر بې سواده کوي، نو د دې پیښې احتمال 0 دی، ځکه چې هیڅکله دغسې مدیر د لیسې کیدی نشي چې هغه تعلیم ونه لري، نو ځکه یې احتمال 0 دی. د دې احتمال چې لمر له ختیځه راخیږي 1 دی، ځکه چې خامخا لمر له ختیځه راخیږي. تصادفي پیښه هغه تجربه چې د سرته رسولو په وخت کې ممکنه پایله معلومه نه وي، په خپله تصادفي پیښه ده. مثال، سږ کال د کانکور د عالي نمرو ګټونکې به نجلۍ وي، نو د دې معلومات نه کیږي چې آیا نجلۍ به وي او که هلک به وي. دغسې یوې پیښې ته تصادفي پیښه وایو. همدغه شان یو بل مثال شته. سږني ژمي کې سپیرو ولسوالۍ ته د خپلو ملګرو سره به لاړ شم. اوس دلته اراده شته، اما معلومات نشته چې زه به لاړ شم د ملګرو سره او که نه. دا هم یوه تصادفي پیښه ده. تصادفي تجربه هغه پیښه چې تر اوسه یې پایله ښکاره نه وي، په خپله تصادفي تجربه ده. مثال، که د یو ټولګي لپاره نماینده ټاکو، د دې لپاره چې مشخص شي موږ پچه اچونه کوو. دغه پچه اچونه په خپله یوه تصادفي تجربه ده. همدغه شان که دوه مخي سکه موږ اچوو، دا هم یوه تصادفي تجربه ده. ممکن چې د شیر مخ ښکاره شي، ممکن چې د خط مخ ښکاره شي. تجربوي احتمال د تصادفي تجربې څخه لاسته راغلی احتمال په خپله تجربوي احتمال دی. دغه یو ډېر ساده تعریف دی، په یاد کې ولرئ. د تصادفي تجربې پر اساس لاسته راغلی احتمال په خپله تجربوي احتمال دی. نظري احتمال تعریف مو په تېره ویډیو کې هم تاسو ته کړی و. یعنې د نمونې فضا له مخې د تصادفي پیښې د مساعدو حالتونو شمیر او
د ټولو ممکنه پایلو حالتونو د شمیر نسبت سره دې ته خپله څه وایو نظري احتمال وایو نظري احتمال ها ګرانو زده کوونکو هیله ده چې د دې درس په خلاصه باندې پوه شوي وئ زیاتو مثالونو ته اړتیا ځکه نشته چې په تېرو ویډیوګانو کې مو مهم مشخص شوي مثالونه تاسو ته واضح کړي وو په همدغه ویډیو سره د اووم ټولګي ریاضي پای ته رسیږي هیله ده چې له دې څخه زیاته ګټه واخلئ په خپلو دعاګانو کې مو د تل لپاره په یاد ولرئ انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به د اتم ټولګي ریاضي پیل شي بیا چې د هغې درس سره حاضرېږم د الله په امان